زموږ غوندې د مفکورې څه خلک ورته مکفوره وایي دپاره د کار کولو امکانات د داسې مشرانو د داسې ملګرو د وجې پیدا شوي دي چې هغوی په علم باندې په مکالمه باندې په څېړنه باندې باور لري. په دغه لړ کې څه وړاندې زمونږ او د پاکستان سټډي سنټر ډېر محترم مشر ډاکټر فخرالاسلام صاحب زمونږ ترمنځ یو ژمنلیک شوی و، یو MOU لاسلیک شوې وه چې د هغې تر مخه به مونږ شریک کارونه کوو علمي او څېړنیز. مونږ که په دې باندې وایو چې هغه اکټیویټیز ډېر نه دي شوي، ډېر پروګرامونه نه دي شوي، خو چې څومره زده کړه څومره سهولیات مونږ ته د پاکستان سټډي سنټر نه د ملګرو نه او د مشر لخوا میلاو شوي دي، مونږ د هغوی شکریا کوو. نن یو داسې ویاړلې ورځ ده، زموږ یو داسې مشر زه ورته په شیشه څېړنیز لوفر ویم، هغه څېړنه هم کوي او څېړنه هم ښه په عیاشۍ سره کوي او داسې نوي نوي څیزونه کوي او هغه کوشش کوي چې زه د پښتو د علمي چې کوم بهیر دی دې ته داسې موضوعات او داسې خبرې راوړم چې هغه راتلونکي کل چې کوم دی هغوی بیا مخ په وړاندې بوځي. دا اثر چې کوم دی دریاب په کوزه کې د دوی استغنا ده، د دوی خاکساري ده چې دوی ورته دریاب نوم ایښی دی. ما چې دا کتلي وو د ارمان صاحب سره ما ویل چې دا سمندر دی په کوزه کې بند کړی دی، ډېر لوی کار یې کړی دی. مونږ نن هغوی نمانځو او مونږ هغوی له درناوی ورکوو او هغوی ته دا وایو چې مونږ په هره حاله باندې ستاسو تر څنګ ولاړ یو، په تاسو باندې ویاړو او هیله کوو تاسو به د پاکستان د ریاست نه ریټایر شوي پښتو په مرګ باندې سره ریټایر کېدو ته نه پرېږدي. تاسو به خیر خپل دغه جاري ساتئ او نن نوی زیری د دوی د ساقینامې راغی، نو مطلب داسې یو همګیر شخصیت چې هغه نوي نوي څیزونه راوړي او ډېر په علمي جذبې سره راوړي. نو موږ ډاکټر صاحب د پېښور پوهنتون د پاکستان سټډي سنټر لخوا او د مفکوره لخوا تاسو ته دا دوم درکوو، مرغچکي هم وایو او مننه هم کوو او ویاړو در باندې هم.